بسم الله الرحمن الرحیم. زه غواړم چې د وینډوز یو بل بخش چې د ایم اس پینټ یا د پینټ پروګرام څخه عبارت ده هغه تاسو ته په ساده ژبه وړاندې کړم او هیله مند یم چې تاسو زما د خبرو څخه مستفید شئ. نو پینټ ډیفینیشن به دا رقم وکړو چې it is a driving tool. We can use it to create simple black and white all color picture or drawings. د پینټ پروګرام هم د وینډوز په بخش کې شامل دی. څنګه به ورځو سټارټ مینو ته، پروګرام ته، اکسیسریز ته او پینټ پروګرام به کلیک کړو. دا چې کله خلاص باندې دا رقم شکل ظاهر سي، مخکې نه ما تاسو ته منشن کړی وه چې دا شی د شنه لیکه، د وایي ټایټل بار، د درې بټون ته وایي کپشن باکس یا کپشن بټن او درې وړه کارونه باندې تاسو پوهېږئ چې څه کار کوي هر یو. بل د مینو بار دی چې مختلفې مینوګانې دي: فایل مینو، ایډیټ مینو، ویو مینو، ایمیج مینو، کلر مینو، هیلپ مینو. بیا ورپسې ټول باکس دی، بیا ورپسې کلر باکس دی، بیا سټیټس بار دی، بیا ورپسې ورټیکل سکرول بار. ورټیکل عمود دي ته وایي او سکرول بار معنا خوځنده چې خوځي را خوځي. بل هریزنټل افقي ته وایي سکرول بار. هریزنټل سکرول بار معنا چې افقي سکرول بار چې خوځي را خوځي. بسم الله الرحمن الرحیم. د پینټ پروګرام د شروع د موږ ټول بار څخه کوو. موږ ته د سره زه بلدوم چې ټول بار کې څه دي، موږ دلته پکې ډسکس وکړو. اول دا د مثلا ته موږ الپسس دې ته وایي یا الپس یا موږ دایره وایي. دې کې مختلف اقسام دا چې کلیک کې د درې وړه مختلف قسمونه دي. که دا اول واخلې دا سټایل به وي، دوم چې راواخلې دا سټایل دی او دریم چې راواخلې دا رقم ډاک دی. بیا چې دا راواخلې دا هم دا رقم دی، دا دې سټایل ده. د دې ترمنځ فرق دی، د دې فرق دا چې دا مثلا رسم کې دا شی به سي او چې دا ترې راواخلې دا هم درته پټۍ ده او دا چې راواخلې بیخي دا پټۍ نه ده. همدا رقم دا هم دی، ده تاسو بیا سره کار وکړئ. بل دی دې ته وایي یو ټیکس دی، کوم یو پولیګان ټیکس. پولیګان ټیکس نه دی، دا پولیګان لاین دی. مثلا دا چې راواخیسته دا چې خط لیکې ده دا یې نه پرېږدي، یا چېرته چې ځای نه دی پرېږدي ده، مګر چې څه وکړي ډبل کلیک وکړي دا ته یې پرېږدي. بل دا لاین دی، دا بیا ښه لاین دی، دا د چاته څه وایي نه، دا به سر څنګه رسموي بس دا وګوره، ده څه رقم رسمول کوي ویکا دا څه نه وایي، دا څه رقم رسموي هر څه رسموي، مطلب دا لاین نه ده، دا ډایرکټلی هر څه کولی شي ده. بل دا یو دی ربړي خاصیت لري، دا وګوره دا لاین دی. بل دا د سپرای، مثلا دا وګوره هر رقم چې ته غواړې، مثلا دا وګوره ده مختلف هغې ته کولی شي. دا وګوره پاشل که نه، دا صحیح مختلف کلرونه در اخیستی شي. بل دا ټیکس نه لیکل کېږي، کیبورډ کې ګوتې وهم مګر ټیکس نه لیکل کېږي. ولې؟ چې موږ دا ټیکس دلته خپله موږ سره چې دا ټیکس ده، دا ای راواله، د کش کا دا وګوره اوس ټیکس لیک. دا ټیکس موږ لیکلی شو. بل پنسل ټولز دی، پنسل راواخله، دا وګوره پنسل غوندې خط لیکل کېږي، پښتو هر څه پرې لیکلی شي. همدا رقم څه شی دی، برش ټول دی، مثلا دا چې راواخلې دې کې هم پښتو هر څنګه لیکلی شي. درته لیکم محمد علي، هر څه لیکلی شي پکې ده، صحیح شو. بل دی پیک ټول، دا دوه وظیفې لري. دا یو څنګه اول لومړی وظیفه زه درته کوم چې یو دایره به زه راواخلم، 300 دایره به راواخلم، ده بل به راواخلم څه شی ډکه ده، غواړم دا رنګ په دې کې وراچوم. نو اول به په دا واخلم، په کلیک کړم، دا عکس مې واخیسته، دا وګوره ده دلته دلته مې کلک ونیو، دلته د عکس راغی، ګوره ښه ده عکس یې راغی. غواړم دې کې اوس وراچوم، دا راواخلم او دې کې به کلیک کړم، نو وګوره دې کلر عکس یې واخیسته، په دې کې وراچوم. امید لرم په دې پوه شوي. بل دی ایریسر ټول یا پنسل پاک دی چې مثلا دې باندې څه کېږي، زموږ هغه پاکېږي، ایمیج پاکوی شي. په کیبورډ کې چې زه کله هغه بټن پلس یا مثبت علامه پریس کړې نو دې سره څه کېږي، دا پنسل پاک یا غټېږي، په ماینس باندې بېرته دې باندې څه کېږي، ورپورته کېږي. امید لرم چې دې مې پوه شوي. بل دی دا فل وت کلر دی یا ټومبقی، دا راواخلو ساده هغه راواخلې، مثلا ساده څه شی راواخلې، مثلا ساده ته هغه راواخلې، یو عکس راواخلې، دایره راواخلې او دا رقم هغه ربړي هغه ورته راواخلې، مثلا دا صحیح دی.
غواړې چې دا اوس کلر نه ډک کړې مثلا دا دلته ده نه ونه شو ځکه چې دا ځکه نه شو دلته دا سوری دی ده نو دا به داسې کوو چې دا عکس دا به راواخلو دا به ترې حده پورې دې حده پورې ورسوو صحیح دی که نه ده اوس به یې څنګه کوو فیل کوو دلته ګوره ده دلته ګوره دا پیپسي شکل نه وي پیپسي دا رقم په دې کې کولی شئ تاسو په دې فیل وت کلر کې ته کولی شئ چې کوم تاسو رسم وي هغه کې رسم کې چیرې کې ډک کې رنګ پکې وراچئ بله سلیکټن ټول ده دې باندې ته راواخله مثلا دا راواخله ده سلیکټ یې کوله دا ایریا کټ کې دا کش که ده خو دا فارمل طریقه نه ده د یو څه کټ کول دا فارمل طریقه نه ده فارمل طریقه موږ په څه کې وایو په ایډیټ مینو کټ کې بیا موږ وایو مطلب په دې باندې څه کېږي کټ کېږي یو ایریا ده غواړې چې په خپل خوښې سره یو ځای کټ کړې مثلا دا یو عکس دی د عکس د سترګې دي دا ګوره دا سترګې شولې مثلا دا راسه راسه ده دغه ایریا څنګه کې کټ کړې دا ګوره هلته لاړ شه ده مثلا دا ګوره کش صحیح شو دې دواړو منځ فرق ده امید لرم چې تاسو پوه شوي یاست بل راځو نیو ته راځو فایل مینو شروع کوو نیو ته نیو کې هماغه خبره ده چې غواړې مثلا د پیج پاک کې نیو به کلیک کې ته وایې سیف کې ضرورت نه سیف کوم زه د نیو هیله غواړم په هیله راغلی یم نو وایي ووهه تاسو داسې شی کړم زه نیو کړم آفرین اوپن کې ته کولی شې د یو فایل منځ وګورې چې د فایل منځ کې څه شی دي او ته هر څه کولی شې مثلا دا په دې کې څه دي دې کې څه دي او بس اوپن یې کړه دا وګوره دې منځ کې څه دي دې منځ کې دا شی دی پوه شوې ورباندې مدرم پوه شوي په سیف باندې یو عکس غواړې چیک یې وساتې مثال په طور باندې راځو پرنټ پروګرام بیا خلاصوو اکسیسریز پرنټ ته راځو دا اوپن کوو مثلا دا یو عکس ما رسم کو صحیح دا مې راواخیسته ده دا عکس غواړم دا وساتم سبا یې به درته ماته په کار شي سیف ته به راشم یو نوم به ورکړم چا په نوم باندې د امیر په نامه سیف یې کړه او سیف مې دا زه بند کړم مثلا څو ورځې بعد زه راشم دا وګورم دا بېرته خپل فایل اوپن کړم چېرته به راځم پینټ پروګرام ته به راځم کوم ځای کې به یې ګورو د سیف فایل او په اوپن کې چې موږ فایل منځ کې څه دي ډاکومنټ مې سیف کړی و ډاکومنټ به کلیک کې نو امیرو که نه او امیرو تا د فایل را خلاص شي غواړې چې دغه امیر فایل د بل چا په نوم هم کې فایل خو همدغه یو عکس دی غواړې چې نومونه مختلف ورکړې امیر نوم دې ورکړی دی غواړې بل مختلف نوم ورکړې مثلا د چا په نامه باندې د سعید په نامه باندې صحیح شو که نه دا دې ورکړو اوس مثلا دا شیبه دې لپاره پکارېږي چې مثلا چې تا دا فایل څوک ډیلیټ کړي او اولنی فایل څوک و امیر و که نه دا څوک ډیلیټ کړي مثلا دغه ده رایټ کلیک پې وکړي څه شی ووهي ډیلیټ بټن ووهي یس یې کړي نه ختم شو که نه زه چې د ډاکومنټ ته راسم زه وګورم چې او ما سره خو امیر فایل هغه څه شو خو چا ډیلیټ کړی دی که نه زه خو وایم چې نه ما خو په سیواز په صحیح هم کړی ده هماغه فایل ده مثلا زه به لاړ شم ډایرکټ چیش ته لاړ شم فایند ته به لاړ شم پینټ پروګرام ته هلته به اوپن ته راسم کومې به ډاکومنټ ته به ورسم صحیح به اوپن کړم هماغه فایل به پکې دا ده مطلب دا چې سیواز یو فایل مختلف نومونه ورکړي فرام سکینر اینډ کیمرا نه مثلا ته غواړې سکینر او کیمرا ته خپل سی پی یو سره کنیکټ کړي نو دغه نه کوم عکس ماکس راخلي دې باندې کولی شي پرنټ پیریو او پیج سیټ اپ او پرنټ دا درې واړه کارونه ځکه په دې خاطر باندې راغلي نن تا خو رسمونه هر شی وکړل پرنټ پیریو معنی چې ته سم وګوره مخکې له پرنټ نه چې آیا ما دا رسم څنګه راغلی خراب خو به نه راغلی سم زور و زیر سره وګوره پیج سیټ اپ د ورقه ورته برابرې کړه پورټریټ اخلي لینډسکیپ اخلي یو فور ورته اخلي کوم ورته اخلي لیفټ نه څومره اندازه ورکوي رایټ نه دا خبرې پکې دي بیا ته بعد هغه نه پرنټ کمانډ ته اپلای کړه چې تا ورقه راوځي چې بیا پښیمانه شي مثلا دا دواړه کارونه کوې حتما کېدای شي خامخا کومه غلطي پکې پیدا شي کنه چې پرنټ کې بیا ته پښیمانه شې دا اوس څنګه کش کې اول سمه راوته وایي نو مخکې له دې چې تاسې غلطي وکړئ غلطي مسټیک تاسې ونیسئ نو پرنټ پیریو او پیج سیټ اپ تاسې سم جوړ کړئ بل هغه نه پرنټ کمانډ ووهئ پرنټ پیریو ته راځو لنډې کتنه یعنې مطلب دا ده چې لنډه کتنه دا وګوره مثلا دا 1 پیج او 2 پیج مثلا زه بیا صفحه نیو اخلم دلته راځم یو رسم کوم دې کې مثلا ما رسم وکړو دلته ما رسم وکړو دلته راغلم چې شته پرنټ پیریو کې مې وکته پرنټ پیریو کې ګوره دا سم نه ده راغلی دا وینې ده سم راغلی نه ده دا وګوره بل پیج کې ده نیم په پیج کې ده بل پیج کې ده نیکسټ پیج کې دومره ضرورت چې نه دا سم راشي که نه کلوز یې کړه او دا سلیکټ کړه او دا غونډ ونیسه
سلیکټ یې کړه پکې او دا دې خواته راوله دې ته یې راوله ته یې اوس وګوره پرنټ پیرو کې څنګه اوس راغلی دا ګوره څنګه پیج ته برابر کړه دا صحیح شو هم لیدو غواړې چې نور هم راکته کړې چې نه سنټر ته راشي سم راشي دلته یې راوله ته اوس وګوره پرنټ پیرو کې ته وګوره نور هم ښه شو ده وینې سم مې جوړ کړه بل هغه نه چې کړه پرنټ کړه پرنټ خو به نیکسټ پیج نه بله صفحه شته اوس ته خو ته څه ده نور پکې څه نشته پریویس پیج ورته خپلنی پیج ته درته راولي 2 پیج 2 پیج ماته وښیه داسې مخامخ زوم ان باندې څه کېږي غټېږي دا صحیح شو زم زور وزیر سره کتل زما باندې بیرته خپل حالت ته راځي وړه کېږي یعنې کلوز یې کړه بیرته پیج سیټ اپ دی پیج سیټ اپ کې ته پیج څنګه برابره یې مثلا دا وګوره دې کوم سایز ده سټینډرډ سایز A4 ده دا موږ په ورپیډ کې نوټ پیډ کې ویل سورس به سره ووایو پورټریټ معنا ته ورغه په اوږدو راباسي او که لینډسکیپ شاهدنامې نه وي سرټیفیکیټ یې په هغه صورت باندې راباسي په هغه شکل راباسي پورټریټ اخلي پورټریټ ماله زه خپله پورټریټ خوښوم لیفټ نه څومره وي په سانټي میټر ملي میټر باندې دلته هغه ده زه ورته لیفټ نه ورته ګوره زه ورته ورکومه مثلا 50 دا وګوره لیفټ نه څومره دېخوا شو ده لیفټ نه دا څومره دېخوا شو ده زه دا 5 کړم ګوره لیفټ ته څومره دېخوا ورغی ده زه خپل کار سر څومره کوي زه 20 ورکومه دا به بیا دېخوا شو صحیح هاريزنټل او ورټیکل د معنا دا چې مثلا هاريزنټل افقي او عمودي دا قسمه څنګه کا برابر کا ګور اوس دا وګوره زه ته سنټر کې راواله مطلب دا ګوره کا کله چې راسو شو ګورو ګوره دا پرنټ پیر ته راسو دا موږ کس ګوره دا ګوره دې خواته څومره نږدې دی دې خوا که نه چې سنټر کې سم راسي سم ماته پرنټ شي بیا سنټر ته به راسي دا به واخلې هاريزنټلي او ورټیکلي دواړه ته څنګه کې ټیک مارک او کې دلته چینج راځي دا دلته ګوره چینج راځي سنټر ته یې که درته اوکې که ته اوس ګوره انشاءالله اوس به یو حده پورې څه کړي ګوره منځ ته یې راوسته مخکې دلته وګوره اوس منځ ته راوسته سم یې ورته جوړوي بیا پې سیټ اپ ته راځو پې سیټ اپ کې څو خبرې نورې هم پاتې ایجسټو دا کار کوي که چېرې زه دا 200 کمه نو د هغه څنګه کوي دا عکس ماته څنګه کوي غټوي مثلا دا عکس به څومره راته غټ کړي درته وګوره دا وګوره څومره غټ نورو صفحو کې م راوستو عکس یې بیخي غټ کړو صحیح ده زه ورته چې نه وړکوټه یې کړه یعنې وړکه یې کړه بیا پې سیټ اپ ته راځو دا سایز ورته کم کړه او یا دې که کمه یې ګوره وړکی شو ټمپري وګوره دا به څومره وړکی شو نارمل سایز څو ده 100 یا 100 پاکستاني خبره 100 صحیح فټو کې څه کېږي فټو کې دا کار کېږي چې مثلا زه کله ته ورکړم دا یو عکس چې ده دا ماته په 3 صفحو کې راوله دا یو عکس ماته 3 صفحو کې راوله دا وګوره دا یو عکس په څو صفحو کې راولي 3 صفحو کې ګورئ نیکسټ یې کړه ګوره دلته لاندې ګوره بیا نیکسټ کړه ګوره دا یو صفحه 2 3 صحیح ده مثلا یو صفحه 2 صفحې مثلا دا 3 صفحې دا څنګه کې 3 صفحې کې 1 2 3 دا 3 پیجو 3 پیجو کې ته راوستو دا یو عکس خو خیر مثلا که چېرې دلته ورکړمه چې مثلا د 3 صفحو نه یو عکس جوړ کړه دلته که زه یو ورکړمه دې ته فټ ته وایي اوکې که ده د 3 صفحو نه یو عکس ماته جوړ کړه نیکسټ دا ګوره 3 پیجونه پر راسو صحیح شو امیدوارم په پې سیټ اپ پوه شوي یاست پرنټ غواړم دا پرنټ پیریو او پې سیټ اپ ما کار ترسره کړ او ښه مې کړه سکسسفل ما کار وکړو اوس پرنټ راځم اوس دا ورقې راوباسمه پیج رینج دا کار کوي مثلا اول دا اول مطلب دا چې مثلا 10 پیج وي اول ما ورته کلیک کوم او پرنټ ووایم یا پرنټ کمانډ ووایم 10 وړه به راوباسي کاپي ټو څه کېدل د ما 3 ورته ورکړل نمبر آف کاپیز دلته ما 3 ورته ورکړل مطلب دا چې یو پرې 10 راوباسه بیا 10 راوباسه بیا 10 راوباسه نو څو به راوباسي ما ټوټل ما به ټوټل 13 ځانې راوباسي کاپي ټو مطلب دا ده کوالټي څه معنا مطلب دا ده چې اول 10 ځانې په ترتیب اول 2 3 4 5 شپږم ته 10 پرې راوباسه بیا اول 2 3 4 5 ته 10 پرې راوباسه همداسې که دا خوا کمزور چې نه اول 3 دانې اول نمبر راوباسه بیا 3 دوم بیا 3 دریم بیا 3 څلورم همداسې پرنټ ټو فایل څه کوي پرنټ ټو فایل دا کار کوي چې مثلا دا که ته کلیک کړې او پرنټ وهې ته پرنټ ونه شي دا ځان سره بیک اپ وساتي ځان سره پرنټر بیا چې کله ته کوم بل پرنټ کوم فایل پرنټ کوې د همدې فایل سټایل به په همه باندې اپلای کوي ته پرنټ کوي دا کار دا کوي پریفرنس کې مثلا ته کولی شې پورټریټ باندې واخلې لینډسکیپ باندې واخلې که روټیټ لینډسکیپ دا هم یو شکل ده د لینډسکیپ ته په دې کوم شکل باندې واخلې فرنټ ټو بیک معنا دا ده چې مثلا اول پیج بیا دوم دریم څلورم پنځم چې ماته راوباسه بیک ټو فرنټ مطلب دا ده چې له اخره خوا نه مثلا لسمه نهمه همداسې نورې ماته شی که راوباسه
پیج پر شیټ مطلب دا چې مثلا په یو صفحه کې دا څو صفحې راشي، زه ورته وایم دوه، دا وګوره څلور، درې، شپږ. دې مطلب دا چې مثلا چا سره غریبي پیسې سره نه وي، غریبي حالت ده. مثلا زه ورته وایم چې ما سره په یو پیج کې دوه پیجه ماته راوله، څلور پیجه راته راوله، اقتصادي اپشن دی چا خبر. اوکې که بس بس اوکې. نورې به انشاءالله تعالی په ورډ پیډ کې وایي دا بس اوکې. کار څنګه کوي پرنټ به هم کار وکړي. سینډ ټو انټرنیټ دی، انټرنیټ کې خبره کېږي. انټرنیټ چې چا دا فایل لېږي همدغه خپل عکس، دا عکس مثلا یو عکس تا خوښ کړو، څنګه دې کړو، مثلا دا یو عکس دی، دا عکس مثلا یو عکس ما رسم کړو، مثلا دا عکس دا عکس غواړم د چېرته یوسم، دلته یې راوړم، دلته یې یوسم. نو دغه دواړه کې چې ار یې وهې، سیټ از بیکګراؤنډ ټیل وهې که سیټ از بیکګراؤنډ سینټر وهې، دلته به نوم ورکړې، چا په نوم باندې کوې، مثلا د خان په نام باندې به سیو کړم، سیو یې کې، دا مینیمایز که ته اوس وګوره، دا ودې کتلو دا عکس دلته راغی. صحیح شوله، ډېر ښه. دا هم د بل سټایل ده، دا چې واخلئ یا به سینټر کې ورته راولي. دا شی دی خان سعید امیر ریډ، دا مطلب دا چې ته وایي ریسنټ فایل، څه شی موجوده فایلونه، چې کوم فایل ته اوپن کړې ډایرکټ دلته راځي، بیا ضرورت نشته بیا اوپن ته لاړ شي، ډایرکټ دې نه سعید واخلئ، دا ډایرکټ دلته اوپن کېږي. دا هر یو چې اخلئ، مثلا امیر اخلئ، دا امیر نشته، ریډ اخلئ، دا ډایرکټ دلته راځي، ضرورت نشته چې بیا اوپن ته لاړ شي، دا ریډ وګورئ او بس ډایرکټ دلته راغلی. دا اکثر باندې څه کېږي، پروګرام بندېږي. امیدوارم په فایل منو باندې تاسې پوه شوي یاست. د پینټ دومره مینو د څه څخه عبارت ده، د ایډیټ څخه، د څه څخه، ایډیټ څخه. خیر اوسې، پروګرام ته به سټارټ مینو، پروګرام، اکسسریز، پین پروګرام، بیا یو ځل بیا انډو څه کوي، یو ریکارډ درته لرې کوي، مثلا دا یو رسم تا وکړو، دا ریکارډ غواړي لرې کړي، انډو وهه، ریپیټ ووهه، بېرته راځي انډو باندې بېرته لرې کېږي. دا کار ده. کټ باندې څه کېږي، کټ باندې مطلب یو ایریا لرې کړي، لکه ما چې درته ویلي دا به اول سلیکټ کوي به کټ کار کوي. صحیح ده که نه؟ دا وګوره مخکې مونږ هسې کش کړو، خو دا فارمل طریقه نه وه. فارمل طریقه دا ده چې دا به سلیکټ کړي او کټ بټنه به ووهې. صحیح شو. غواړئ دې فایل کاپي وباسئ، کاپي او پیسټ دواړه به کار کوي. کاپي روښانه کولو لپاره به څه کوئ، اول به سلیکشن کوئ، دا خو موږ په نوټ پیډ کې ویلي وو که نه. آفرین. کاپي به یې والئ، بیا به څه وکړئ، پیسټ بټنه به ووهئ، کنټرول سی کنټرول وي په کیبورډ باندې. دا وګوره دې بل هغه راغی، کاپي راغله. صحیح. سلیکټ آل مطلب ته غونډ سلیکټ کړه، دا وګوره دا باونډري کیونې ده، غونډ دې سلیکټ کړه. بیا ورته چې کلیر سلیکشن، دا کوم شی تاسو سلیکټ کړی دا ماته شی کړه، سلیکشن ماته کلیر کړه، پاک کړه. صحیح شو. بل کاپي ټو د او پیسټ فرام ده، دې ته لږ غوږ ونیسئ، اسانه دی. کاپي ټو پیسټ فرام دې کې دا کار کېږي چې یو عکس راواخلئ په بل عکس کې وراچئ، یا یو فایل اخلئ په بل فایل کې وراچئ. یو فایل د مثلا هغه کې سور عکس دی او بل فایل د تور عکس دی، غواړئ دا سور عکس راواخلئ په دا تور عکس کې وراچئ، یا تور عکس هغه فایل نه ورک سي، سوري ځای ونیسي. څه معنا؟ او دلته راځو، مثلا زه ورته وایم یو زیړ رسم کومه، دایره باسمه، زیړه رسم ده. صحیح شو. دا په نامه دې چې سیف کومه د یلو په نامه، څه شي، یلو. په کوم ځای کې مای ډاکومنټ کلیک کړه ورته، یلو، دا مې سیف کړو. پروګرام مې بند کړو، بیا راځم پروګرام ته، اکسسریز ته، پین پروګرام ته، یو بل شین عکس هغه کومه، شین، د څه شي په نامه باندې سیف ته به لاړ شمه، او مای ډاکومنټ کې د ګرین په نامه، څه شي، ګرین په نامه، سیو مې کړه. دا به زه اوس بند کړم دا پروګرام بیخي. زه بیا پروګرام ته راسمه، اول به ورته ووایم چې اول څه کار نه کوي، مثلا اول کاپي ټو کار نه کوي، پیسټ فرام به کار کوي. پیسټ فرام مطلب دا چې ماته یو عکس راوله، فرام له کوم ځای نه، له دې ځای نه، مثلا کوم ځای نه، دغلته ډاکومنټ کې مې ساتلی و که نه، او
ګوره که دا دې آیکن هغه ته موږ راسو ټرمینل ورته واخلو چې شی ټرمینل موږ ته غونډ عکسونو منځ کې ده. دا وګورئ موږ سره کومو دغه دی یلو ده او بل شی ده سید ده، نه موږ سره یلو ده او بل موږ سره چې ګرینو ده. زه غواړم دا یلو راواخلم، پیس فرام باندې مې راواخیسته، دلته راغی ده، صحیح شو. ښه اوس کاپي ټو کاري. کاپي ټو مطلب دا ده چې دا فایل اوس ته په کوم فایل کې وراچوې، دا فایل ته کوم فایل کې وراچوې چې هماغه فایل ورک شي دغه ځای ونیسي. کاپي ټو ته ورځم ورته کوم فایل کې وراچوې، ده ټرمینل بیا راواخله، زه ورته په دې ګرین کې وراچوم، ګرین سلیکټ کا او سیف ووهه او یس یې کا. ته اوس ګوره دا پاک کا ډیلیټ بټن ووهه په کیبورډ کې دا پاک سي. اوپن ته راشه نو اوس که ته وګورې بیا ټرمینل واخلې هغه ګرین فایل به چی نیولی زیډ به نیولی ګوره، یلو کې هم زیډ ده، صحیح شو، او ګرین کې هم زیډ ده. که دا اوپن کې ګرین ګوره دا نو ووهه ونه ګرین به هم زیډ نیولی. مطلب دا چې دی یو فایل راواخله په بل فایل کې وراچې، دې ته څه وایي کنورټ یا پیس فرام او کاپي ټو. امیدوارم په دې پوه شوي، که چېرې پوه شوي نه وي نو بیا شیډول یې سره کوی شئ. بیا سټ مینو ته ځو، د پین پروګرام بله مینو راخلو، عبارت له ویو مینو څخه ده. کومې مینو څخه؟ ویو مینو. ویو خپله کتنې ته وایي. ټول بکس دې ته وایي، که ټیک مارک او ان ټیک مارک خبره ده. ټیک مارک یې لرې که ورک شو، کنټرول ټي باندې هم کوی شئ، دا کنټرول ټي، کنټرول باندې تاسو پوهېږئ کنټرول ټي څه ته وایي، شارټکټ کې ته وایي. کنټرول باکس کلر باکس دغه باکس ته دا کلیک که او لرې شي. سټیټس بار دې ته وایي، دا به لرې شي. ټکس ټول بار مطلب دا اوس کار نه کوي، ځکه کار نه کوي چې دا ټکس نه لیکلی، ټکس ولیکه اوس به دا کار وکړي. مثلا لیکمه دا ما ولیکه، غواړم دې کلر غټ کړم، سایز غټ کړم، ورکاوټ یې کړم، غونډ کارونه موږ پکې کوی شو. دې کې مختلف سټایلونه ورکولی شئ، بولټ اخوا کې داسې کې داسې کې انډرلاین یې کې، بس دغه کار کوي دا. صحیح. زوم څه ته وایي؟ زوم خپله غټولو ته وایي. څه ته وایي؟ غټول، غټ. مثلا زه یو رسم راخلم، دغه ده، مثلا دا رسم ما رااخیست. زوم هم زوم لارج سایز هم ورته څه شي ماته به غټ شي. دا به لږ وګورو راوګورو په سکرول بار هندل بار په کارېږي، خیر لږ به تکلیف وي. خیر پیدا به شي. دا زوم دا څومره یې غټ کړه، دا وګوره دا کس کسټم کې ماته خپل اندازه راکړي چې څومره ته غواړې. ما خو 400% څه کړی غټ کړی تا ته، زه 200 غواړم. دا کسټم کې تا خپله واک درکوي چې ته څومره غټ یې هغه کوې. شو ګریډ کار نه کوي، که بیرته لارج سایز واخله هغه بیا کار کوي. شو ګریډ معنی دا ده چې ګراف په شکل ماته کوي، کنټرول جي سره ګراف شکل درته کوي. دا قالینې ګراف نه وي، ما خو لیدلی، که تاسو نه لیدلی خیر شو کې ځکه ویونی، ځکه چې دا درس دی که نه، درس کې دا راغلی ګراف په شکل یې کوي. شو ټرمینل معنی دا ده چې مثلا څوک راشي وګوري چې دا اول څه رقم و، تا اوس چېرته نه جوړ کړي دي، اول څه رقم و. شو ټرمینل معنی نمونه درته ښیي، اولنۍ نمونه، دا کلیکه ده، اول به دا رقم شوی و. صحیح ده. بل شو ټرمینل باندې پوه شولې، بیرته نارمل سایز واخلئ او بیرته څنګه شي خپل حالت ته راشي. صحیح دی. اخري پاتې چې ویو بیټ میپ کنټرول اف سره، مثلا زه یو عکس راخلم، مثلا دا عکس راخلم، کوم عکس؟ دا عکس زه غواړم دا غونډ سکرین کې هم دا عکس ماته ښکاره شي، دا ټولبار مولبار غونډ اخوا شي، دې ته چې وایي فول سکرین، غونډ سکرین کې به درته راشي. ډبل کلیک کا یا اسکیپ ووهه، هغه به څنګه شي ختم شي بیرته فول سکرین. امید لرم چې په دې پوه شوي یاست. وی مینو باندې هم بیا راځو پین پروګرام ته، پروګرام اکسیسریز پین پروګرام ته. بل دا ایمیج مینو. ایمیج مینو غونډ عکس پورې اړه لري، عکس پورې. اول دا فلپ یا روټیټ دا ورته وایي. زه یو عکس راخلم، مثلا د مثلا عکسونه دی اف ډرایو کې کینډل مې رااخیستی، دا شمعه ده. دلته راځم کنټرول آر سره هم کولی شم
فلپ هریزنټلی مطلب دا ده چې دا خوا دې خوا بوته دا دې خوا بوته دې ته وایي مې کلیک اوکې مې کو فوق باندې مدار ورکړه دا دې خوا بوته دا دې خوا بوته هم لیدو دا دې خوا ته لاړ ګوره دا دې خوا راغی پوه شوې که نه آفرین بیا کنټرول زیډ وایم انډو خپل ریکارډ راخلم بیا ورته ورټیکلی فلپ ورټیکلی سرچپه یې کړه هم دې ما سرچپه کړه دا وګوره دا سرچپه یې کړه بیا کنټرول زیډ وهم خپل حالت ته راولم زه ورته وایم چې ما ته 90 درجې دا ور ورکړه 90 درجې دا ورس کنټرول زیډ بیا وهم همدا رقم 280 او 200 رقم 200 بیا تاسې وکړئ سټریچ خپله کش کولو ته وایي کیو ډبلیو سره کنټرول ډبلیو سره کېږي دلته خپله شکل ښکاري دا داسې داسې کش کړه څومره 200 200 نه زیات نه ورکوه دا اوکې کړه داسې داسې بیا کش کړي 200 باندې صحیح شو بیا سټریچ ته راځم دلته عموداً یې کش کړه بر او لاندې 200 وینئ څومره ښه بیا مطلب داسې دا رقم شکل ته نه جوړ کړه داسې داسې کش کړه دلته به یو نه زیات نه ورکوي 80 ډګري نه زیات نه ورکوي دا ګوره داسې داسې کش کړه خو دا وګوره دا سټایل یې ورکړه کنټرول زیډ بیا ووهه بیا راځو سټریچ ته دلته بره داسې کش کړه او دا شکل ته نه جوړ کړه دا شکل ته نه جوړ کړه بره یې کش کړه اوکې که ده صحیح مې دارم چې پیسې ورباندې انورټ کلر دو کاره کوي دا یو کار خو دا کوي چې مثلا کوم ضد راولي کلرونه ضد د تور ضد څه ده سپین د سپین ضد تور ده همدا رقم نور د کوم کلرونه چې د هغه ضد راولي چې دا کلیک کوم ګوره دا کوم ځای چې تور یا به سپین سي او دا ځای سپین دا به تور شي دا به سپین سي ګوره دا ووهه دا وګوره ودرېده بل دا کار کوي چې کله موږ عکس اخلو عکس چې کله موږ اخلو عکس سره موږ ته یو فلم ورکوي فلم راکوي د عکس چې هغه موږ نور عکسونه باسئ شو مثال ته ګوره د یو عکس راخلم اوپن ته ځم دې مثلا ما دا عکس راواخیستو کوم عکس مثلا دا عکس مې راواخیستو دا عکس مې راواخیسته ګوره دا مې چې راواخیسته دا انورټ کلر زه وهم ګوره دا وګوره هغه فلم یې ترېنه جوړ کړه فلم نه یې د عکسونو فلم ده پوه شوې پرې امید لرم چې پوه شوي ورباندې بیا دا زه نیو کومه بل دا څه شی دی اټریبیوټس موږ دوه کاره کولی شو دا کلرونه بلیک اینډ وایټ کولی شو او دا سکرین زموږ څنګه کولی شو سمولی شو اوس دا سکرین تر دیجو پورې ده دیجو پورې مثلا دا مثال ته یې ګوره که داسې نه منئ دا زه درته ثبوت کړم لکه زه رسم کوم دې خوا ته ګوره دا اوس دا د دې خوا کش کړم ګوره دا خوا سکرین نشته ده دومره سکرین ده بس خلاص نو دا موږ په دوه طریقو باندې شی کولی شو لرې کولی شو دوه طریقو باندې څه کولی شو دا موږ غواړو چې لرې کړو یا د سکرین غټ کړو یو دا طریقه ده چې دا شنه په اړوي دا شنه دا واخله چې کله موږ دا رقم شي نو بس کش یې کړه دا خو دا ان فارمل طریقه ده فارمل طریقه نه ده فارمل طریقې ته به دلته راځي اټریبیوټس ته به راځي دلته به چی ورکړئ سایز ورکړئ مثلا 90 ورکړه انچز غواړئ سنټي میټر غواړئ که پیکسز غواړئ هر یو چې غواړئ واحدات دی اوکې که ده دا بل شی دا هایټس دی هغه وایډ دا هایټس ده هایټ یې زیات کړه هایډ یې زیات کړه مثلا 70 دا غیر به ورک شي صحیح شو بل دا امیدوارم چې پوه شوي ورباندې بلیک اینډ وایټ مطلب دا چې دا مې اوکې کړه دا مې یس کړه دا کلرونه بلیک اینډ وایټ شي ګوره دا بلیک اینډ وایټ صحیح شو بیرته کنټرول کنټرول ان یا نیوي کا اټریبیوټس باندې پوه شولئ غواړئ چې بیرته دا کلر راولئ رنګونه بیرته راسه کلر کلیک کړه اوکې کړه نو بیرته به کلر شي دا صحیح تیار اوسي کلیر ایمیج هم دا ایمیج ماته څه کړه پاک کړه کلیر یې کړه دا کلیر به یې کړي ډرا اپلیکایټ څه کوي دا کار کوي چې مثلا ما اوس دا واخیسته دا رسم دې په سر باندې زه خط لیکمه اوس دې باندې په سر باندې زه خط لیکمه ګوره زه ورته ولیکمه this is PIC یعنې پکچر دا مې چې بند کړ ګوره مطلب دلته وګوره دا اکسسوری کړو مطلب دا ګوره دا سپین سکرین یې ترې راوسته څومره بد ښکاري زه ورته چې نه دا خو نه د عکس د پاسه به یې سره خط ولیکل شي نو دا ټیک مارک لرې کړئ دا خوا که اخوا شو که نه نو اوس شی واخله مثلا دا بل رنګ واخله او اوس ټیکس ولیکه یا مثلا بل کا رقم رنګ اخلی ده دغه رنګ زه اخلم ورته لیکمه څه شی this is a picture this is a PIC صحیح شو
دا به ته کلیک کړه څومره ښه راغی اوس صحیح امیدوارم په دې ډرا پیکر هم پوه شوي یاست کلر مینو کې کلرونه دي مختلف په دې ګزاره نه کې دې کلرو باندې ته راشه هر کلر چې اخلم مثلا دا کلر کوم کلر اوکې کوه راځي دلته راځي دا بس چې کوه رسم کوه بس دا هر رسم چې اخلي دا ویني دا دلته بل کلر مثلا دا کلر اخلي اوکې که لیکن نور کلرونه هم شته دي دا ډیفاین کسټم کلر ته لاړ شه دلته مختلف کلرونه پکې ده هر رقم ځان ته جوړولی شي دا جوړ کړه ځان ته ول د سټایل درته ښکارېږي درته ښکاري دا میکس یې که دا شی ګرځوه داسې ده درته ښکاري ښه اټو کسټم کلر یې کړه دلته به راشي اوکې کړه دلته به راشي دا اوس رسم کوه باندې بل د هیلپ مینو کې انشاءالله هیلپ مینو موږ څه نه څه ډیټیل سره به په سټارټ مینو کې وایو امید لرم چې د پین پروګرام په خلاصه پوه شوي یاست بیا هم تاسو پوه شوي نه وي نو سي ډي له سره کړئ والسلام